کچېرې په افغانستان کې د تعلیم خبره راشي نو د برمل خال ته چانا کام نه دی. دا نن د برمل خلک ثابته کړه چې کچېرې تعلیم کوي نو دا تاوال ماحول جوړ کوي. نن د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ د مارغه په سیمه کې د اکرا چې کوم ښوونځی د دغه د نتایج ورځ وه. دا کې د میش درونه مشرون کشرون او زرنی ون موجود وي. خپل وړکي ته دا وشوه چې میش توس څنګ ته ویلوړي خو توس خالي سبق یې ماشاءالله د درس هلور کوله چې برمل خلک کیم په تعلیم کې پرمختګ کړی دا سیوا کوم نه دی کړی خو کچېرې دی ته په صحیح طریقه زمینه برابره شي دی په افغانستان کې د هیڅ چا نه کام نه دي. خو د میش دا کوشش دی چې د میش په وطن کې هر هغه غونډه چې د وطن د خیر دپاره وي چې میش ټول ځانونه ور ورسوي او ماشاءالله په ډېر خوشحالي ځای کې یې غونډه جوړه کړې وه. دغه وړکي بیا داسې ډرامه جوړه کړې وه چې د برمل څومره مسایل دي دا یې ټول په یوه ډرامه کې ولرټول کړي وو. خو دا اوس زه ورسته درته اپلوډ دا په مکتب کې په مدرسه کې سبق یې که نه یې قدمونه د مکتب په نوم لوړ شي په دیار کې خپل ګرځي قدمونه د مدرسې په نوم لوړ شي په دیار کې ګرځي نو دا په ورور په پلور باندې لازمه ده په فرض ده په ضروري ده چې د خپل ژوند کې پښتانه کو. ماشاءالله د میش وطن د چانه کام نه دی. تاسې کتلی شئ که چېرې تعلیمي او دا خوشحالی وطن وي په ډېر نږدې وخت کې دا وطن یوه ځای ته ورسي. په ټوله ویډیو کې بیا ماته دغه خواند وکړه که چېرې تو ځوان کامیاب شي نو ته دا قسم سپورټ کې که دغه مشر چې سپورټ کړه نو دا به بل قسم خواند کو ځکه چې دته ډېره سخت او سلام علیوي خو داسې مشرون د خدای پاک په برمل کې ښه ډېر کو دولته بیا دی مختلف کلینه وکړل که څه د غونډه $20 لا خو ټیم نو واخو ځکه چې د وشپشین نه ورستې شری شوي وه او ټول خلک ګډون کې کړی وم. زه ډېر سخت سړی شو ورته ومل چې یوه پیله چای ورې چې زه دا ورته وڅښو دغه چې کوم وړیکه ژمکایه دا په ټول سکول کې په اول نمبر غلی وم. دا مې شپارز وګڼله چې دته ورچک شي او شی ته شوي کې نور واس خو ونه خو ورسره ودرېدي مې ژول چې دا په ځون به ورې شي چې بل ورته په دانه خوشحالي لمبر یوسي.